رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي د بچی حق پر خپل پلار باندې دا دی چې پلار به نیک نوم ور باندې ایږدي، او دوهم حق د بچی دا دی پر خپل پلار باندې چې پلار به ورته ادبیات ښیي، او د ادبیات مقید په دې نه دي چې خامخا که یو ستا زوی یا ستا ملسی کوچنی ورته ادبیات به ښیې، که غټ سو بیا به ورته ادبیات نه ښیې. خپل اولاد ته به ادبیات ښیې. علامه هیثمي مجموع الزوائد کې دا روایت را نقل کړی دی چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي ستا د زوی پر تا دغه حق دی چې نیک نوم ورباندې کښېږده او ادب ور وښیې. دا چې ادب یو لو او عظیمه مبرهنه موضوع ده. هغه وخت چې د تصوف خلفاو ته هغه کسانانو ته چې تصوف کې خلافت ته رسېدلي، هغه وخت چې موږ د ادب موضوع ورته راواخلو نو په 2 هفتې ورته نسو خلاصولی چې ادب څه شي ته وایي. اوس به په لنډو الفاظو درته د ادب انداز وښیم چې ادب دا وایي. بل روایت احیاء علوم الدین کې امام غزالی رحمت الله تعالی علیه را نقل کړی دی. د جابر ابن سمره رضی الله تعالی عنه روایت دی. د الله حبیب علیه الصلاۃ والسلام فرمایي یو کس هر ورځ یو کاسه غنم خیراتی یا خیرات کی، او بل کس خپل اولاد ته نیک ادبیات ښیي. کوم کس بهتر دی؟ هغه کس چې اولاد ته ادب ښیي، او هغه کس چې د اولاد معقب ما بعد ته ګوري چې د اولاد باید زه څنګه جوړ کړم، د دغه سړي درجه او ثواب ورباندې ډېر دی. دې ته ورته عبدالله ابن عباس صاحب هم روایت را نقل کړی دی. خو زموږ فقها فرمایي د فقهاو طریقې کار دا ده التربیة مر واثاره حلو. کله چې ته یو چا ته تربیت ورکې، کله چې یو څوک ته په ادب سینګاره، دا داسې حالت دی چې کوم چا ته ته ګډ یې هغه باندې تریخ لګېږي، ستا خبرې ور باندې ترخې لګېږي، ستا خبرې په سلو خبرو کې د یوه خبره اثر پکې کوي، یو پله خو دا خبرو ته ځان نه ټینګي کې بیا ټینګ هم کوي ور باندې ترخې لګېږي. واسماره او میوه یې بیا چې ده حلوا خوږه ده. که د ځان ادبناکه جوړ کړي، که د خپل اولاد ادبناکه جوړ کړي، که د خپل په کور کې د ادب خوا ته خلک راوبلل، دا میوه ته په قبر کې د دې میوې برکات به تا ته درځي، او خلک به درته دعا کوي. او شاعر یو شعر ویلی دی کن ابن من شئت واکتسب ادبا یغنیک محموده عن نسبا. وای زوی چې د هر چا زوی یې، د هر چا زوی چې یې، خو زوی څه د یو چا زوی یې، خو طلب د ادب وکړه، د ادب خواته د خپل مخ راواړوه. یغنیک محموده، دغه ستا ادب ته چې ته مخ راواړې، دا د ادب په لحاظ به د هغه ځای ته ورسي چې بیا به د سبا خلک نسب ته نه ګوري. دا ستا ادبیاتو به په خلکو کې دومره اثر کړی.